جنرلی دلته خو دا خلک ګڼي که نه چې ښځې ښه ډرایوینګ نشي کولی که نه نو ای روډ باندې کو ټرن هم اخلي نو خلک ورته هارن یې وایي او بل دا دی چې کوم ښځې چې کوم ډرایوینګ کوي نو ای لکه دا ای ډېر زیات لیبرل کنسیډر کیږي که نه او زموږ معاشرې کې خو لیبرل ښځو ته ډېر په کم نظر کتې شي زموږ جنرل معاشرې ته د اویرنس زیات ضرورت دی چې دې خلکو سره خبرې وکړي خلک دې سره ملاو شي ووایي ورته چې دا ښځې څه خرابې ښځې نه چې تاسو ورپسې هوټینګ کوئ یا چغه وښئ دا ډېر ښه کورونه نه ښځې راځي او ځان له کارونه کوي ځان انډیپنډنټ کړي نو دا داسې انټریکټیو کمپین دي دپاره پکار دی چې دوی پوه شي چې لکه ای په دې پوه شي او دوی په ای پوه شي چې دا څه غلط کار نه دی ډرایوینګ کول یا ښځې چې ډرایوینګ کوي نو ای ښه کوي ځان انډیپنډنټ کوي که نه کله چې ما بالکل شروع کړلو ډرایوینګ نو هغه ټیم کې به زه هم انیکسپیرینسډ وم او هغه به زما خیال دی په روډ باندې پیډسټرین ته هم فیل کېده او که په نور ګاډو والا به یا سایکل والا به مو نو هغه ټیم کې به زه ډېره زیاته هراس کوله اوس هراسمنټ کافي کم شوی دی خو هم کله کله ډېر ټرافیک کې ګیره شم نو دا یو نیمه خبرې کې نو زنانو ته څه پکار دي نو لږ دا مونږ کم یو پرسنل لیول باندې زما دپاره لکه دا ډېر زیات داسې یو ایکسپیرینس و چې هغه ایمانسیپیټینګ ایکسپیرینس و چې زما موبیلیټي دې سره ډېره زیاته ښه شوله لکه ډیپنډنس زما نه وي زما مطلب چېرته چې ځمه نو بس زه په آرام روانه شمه نو زما ژوند کې دا چې سهولت و دغه دې سره ډېره زیاته راغله او زما کارونه ډېر زیات اسان شولو ما باندې اعتماد ډېر زیات شولو د دې د وجې چې زه په خپله ځم زه چاته محتاجه نه یم نارینه و که هر څه که نه ورته به وایي دا روړه چې یو روړي نو یو به هیر کړي یا به ورته ویل غواړي اوس خدای چې ما ته پتې کوي چې څه اخیستل دي نو چې زه ځمه زه بس په لاره باندې روزانه بلکې ګاډی ډک وي سامان نه که د کور هر قسمه سود سودا او ډېر کارونه اوس ټول فیملي ته هم لکه ډېر زیات ریلیف دی چې زه ډېر کارونه کوم د کور دا کیسه جی که تاسو وګورئ نن سبا په اسلامي دنیا کې دا یو خبره را برسیره شوې ده خو ماته دا خبره په مذهبي نه زیات معاشرتي ښکاري چې کومې معاشرې داسې دي چې هغه روایتي معاشرې دي نو په هغوی معاشرو کې خو دا یوه مسله ده که چېرته موږ په مذهبي حواله وګورو نو مذهب هېڅ قسم پابندي په دې نه لګوي چېرې زنانه د مثلا موټر سایکل باندې نه ځي یا زنانه د مثلا موټر ډرایو کوي نه دا مذهبي حوالې سره دا نشته او اوس خو سعودي عرب غوندې یو ډېره روایتي معاشره چې د هغې هم پابندي اوچتولو اعلان کړی کویت کې دا د اول نه دا خبره روانه وه او بیا که موږ د شیعه فقه په حواله وګورو نو ایران یو خالص مذهبي حکومت دی خو هلته هم د وخت د سره د زنانو د ډرایوینګ اجازت شته او پاکستان هم چې کوم داسې علاقې دي لکه مثلا لاهور یا کراچي چې هغه معاشرتي طور د هغې پرمختګ شوی دی نو چېرته په هغې علاقو کې مسله نه ده پیدا شوې البته زمونږ خالص روایتي معاشرې لکه مثلا پېښور یا کوهاټ دې کې به مسلې وې اوس خو پېښور کې هم دا شی څه داسې نامناسب نه ښکاري مونږ ګورو چې کوم ورکینګ وومن دي لکه کارکوونکې زنانه دي هغه خپل ګاډي په خپله چلوي یقینا چې دا زمونږ د دیندارې طبقې د علماو د میډیا بیا په نصاب کې دننه چې زمونږ څنګه ذهني تشکیل کیږي دا لازم ده چې مونږ د دې پوهه خلکو له ورکو او دا ووایو چې د وخت تقاضې اوس داسې دي چې اوس د ژوند هغه ټول ترتیب بدل شوی دی او زمونږ زنانه چې دي دا تقریبا زمونږ آبادۍ سره نیم په نیمه لکه که نیم سړي دي نو نیم زنانه دي او بیا د تعلیم په مرحلو کې هم زنانه اوس راځي را بیداریږي نو مونږ د ملک ترقي نشو داسې کولی چې تر څو پورې زنانه هم مونږ په معاشرتي او په د معیشت په عمل کې د ځان سره شریک کړی نه نو یقینا چې ضرورت ته دې خبرې دی چې خلک په دې پوه کړی شي او رو اوس حالات بدلیږي خلکو دا شی اوس قبول کړی دی نو یقینا د وخت سره چې که دا تبلیغات روان شي نو نور به هم د دې احترام هم زیات شي